ناشنا خبره ده چې هغه ټیم کې 2 پاور به ورته ویل 2 سوپر طاقت 2 سوپر طاقتونه کیسر او کسرا دا مسلمانانو مات کړی دی خپلو کې یو بل نشو ماتول دا یو طاقتور خلک وو دا عمر بن الخطاب رضی الله عنه مات کړ مسجد اقصی اول چا آزاد کړو عمر بن الخطاب رضی الله عنه فارس کسرا ایران چې سوپر طاقت اول چا دا آزاد کړو عمر رضی الله عنه آزاد کړو چې سره دې چې کله د محمد رسول الله سلام خط کې سر باچا ته پرویز باچا ته ورور رسیدلو هغه خط راواغستلو وښلولو ول زما پر رعیت کې یو کس ته او زما د نامینه مخ کې خپل ناملی کلی دا دسې وخت الله راوستو دا غزي باچا داغه محل نو وته ځان له وتلو بیا رالو د افغانستان علاقې بلخ ته رو رسیدلو فوجونه ختم شلو ارس ختم شلو یو د جرن دیوالات ویل مال لګدلته کې خوب لزی راکا هغه ورته بالکل دربه کمزان لو رسول الله صلی الله علیه وسلم خیره کړی وي نو چې کله په جرن کې ود شولو هغه کس چوکتل چې د سره خډر زیورات دی تبر راواغستل په خوب کې په سر باندې ولو زیورات ورسته نه واغستل الله رب العالمین دومره ذلیل ک خو مسلمانانو کې معمولی غیرت پکار چې غیرتي د هر څه کیږي او چې غیرت زمنګ نه لاړ شي نو بیا څم نه کیږي نو مسلمانانو کې یو درد د بل مسلمان د څه بینول چې زمالدار شم پرې د بل د خدای وې د می ترګور دی د خکته شي نه د څه غم به ورسره و چې را کزه خکیم د زما ګوندې د بم خشي کنه د ترزوی می د دامم خشي کنه د ورور می د بم خشي کنه